متوجه شي کني کرونا در پسې روانه ده خو مضبوطه روانه ده او پیل ما کرونا ده اوس ده زما تاسو پته لګیږي دا ما ته چې راشه دا تاړه کې کېناست مې تاسو ما څه مې کوي تاسو ګپ مې لګا ته پوه شئ ویني تاسو ګپ مې لګا په یو کې د پریدي په یو کې اوس هغه چې کلمه مخالفت کو هغه وخت زما څوک مرګري نه او چې اوس مې بس سره کو وایرس دي ځان ته پټ کې اوس ما غي وي پوه شئ وي هغه څه شي کو انګلیش کې څه شي کو ما ورته دا نه دي دا مولا صاحب که ناست دي نو دوی وي خیرات یې خوړلی ناست دي د په ناسته یې نه معاف کوي او که مولا صاحب روان وي وي خیرات پسې روان دي نه مې په ناسته معاف کوي نه مې په روانه معاف کوي چې روان یم وي خیرات پسې روان دي چې ناست یم نو موږ ځاجان مولي صاحب ډېر ګپي وو طالبان چې په درس کې ډېر بور شو نو طالبان ته خپلې لطیفې کولې یو لطیفه یو حقیقي وي زما کپڑے سپینې وي پټکې سپینې څادر سپینې یو کس راغی وایي ما ته چې مفتي صاحب ما ته وایي چې یو 10,000 روپۍ قرض را وایي ما ته چې دا پټکې هم د مړو دي دا جامې هم د مړو دي څادر هم د مړو دي او بوټان زاړه شوي دا څوک مړه شوي دي چې بوټان پاکي وایي ما ته چې دا هر څه د مړو دي نه ته دومره خوشحاله ولې مولا چې خوشحاله دی چوي مولا که په جاز کې چکر او مولا که پلاو وخوړه مولا که په دې کوزر کې راغ ها سنو یو ځل مدرسې ته راتلم نو په یو کس مې سیکل وروخېږم ښه انسان کمزور باندې ما سبق وایي سیکل مې چې وروخېږم هغه چې په چا مې سیکل وروخېد هغه بریتونه که نه او نو یې ما ته نه یو کوي نه بلکې ما ته چې دي ګیرې ته دي ما ورته چې دي بریتونه ته دي صبر وایي بیا اوسه شو وایي ما ته چې دي ګیره ته دي ما ته یې ګیره بریک نه دي وایي ما ته بیا وایي چې ټرټ ونه کړې سړی غوسه شي کنه وینې ګرمه ما ته چې ټرټ ونه کړې وایي ما ورته وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم سړی حاجي صاحب مفتي صاحب وایي سړی په خندا شو وایي ما ته خان دی ولې خو تا یې ټرټ ونه کړې ما د الله نوم واغسته ټرټ مې درته وایي ما ته چې مولي شي په سزا موږ دا هر چل راځي ستا دوا پکار پکار ده کوو حق پرست یو حق به وایو حق به وایو که زه خو دې په شم زما څوک دفاع کولی شي د حسن جان شهید چا تپوس وکړه وایه اوس به یې زه خوښ شم وایه حسن جان شهید چا تپوس وکړه د مولانا سمیع الحق صاحب چا تپوس وکړه د څومره شهید چا تپوس وکړه د شیخ نصیب خان صاحب چا تپوس وکړه ویې کړه نو زما به څوک تپوس وکړي زما به څوک تپوس وکړي صرف بس ته څه شي ته صرف لایق کول کې خلکو زه ما مخکې دا پېښور کې ویلي وایي حسن جان شهید رحمت الله علیه د قرآن حافظ نوراني چهرې وه بوډا و په روژه کې به یې قرآن لسته د تراو کې به د قرآن ختم کړ د قرآن حافظ و شیخ الحدیث شیخ القرآن و پیر او مرشد او مجاهد و معظم و مبلغ و خو په وینو کې تک سور شو په دې روژه کې د قیامت په ورځ چې حسن جان شهید الله ته مخامخ کېږي رب ته به دا شکایت کوي چې ربه ما قرآن هم ووي حدیث مې ووي ما د خلک اولاد بچي عالمان حافظان کړل شیخان مې کړل زه خپل قوم ربه تا ته په سرو وینو کې راوړي کړي استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا سمیع الحق صاحب دی به الله تعالی ته شکایت کوي چې ربه زه خپل قوم ما حقاني جوړه کړه علما پیدا کړه مدرسې پیدا کړې حقاني پیدا کړ زه خپل قوم ته په سرو وینو کې راولېږم زما مشایخو ځان سره وینې قبر ته نه ده وړي زه ځان سره انشاءالله قبر ته نه وړم دیوبند والا وینه قبر ته نه وړي که اسلام د وینو ضرورت راغی وینه به ورکوو که د جان ضرورت راغی جان به ورکوو که د مال ضرورت راغی مال به ورکوو که خانقاه بادلو خانقاه به آبادوو که د جهاد ضرورت راغی جهاد به کوو او که د تبلیغ وخت راغی تبلیغ